زرینو کرخو ته ستړي مشئ. په نن زرینو کرخو کې به په کور کې میکروب وژونکي مایع د جوړولو طریقه در زده کړم. تر اوسه په مشخص ډول د کرونا ناروغۍ لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ شوي، خو د مخنیوي لپاره یې زیاتې لارې چارې وړاندې شوي دي. یوه لاره یې د لاسونو او مخ پاک ساتل او د کرونا وژونکي مایع کارول دي. خو که چیرې څوک په ښارونو کې د دې مایعاتو د پیرلو وس ونه لري او یا هم ورته لاسرسی نه لري، کولی شي په خپل کور کې په اسانه توګه جوړ کړي. د جوړولو طریقه یې داسې ده: لومړی 50 سی سی یا تر دې لږ وایټکس یا سوډیم هایدروکلوراید یا د جامو سپینونکي مایع چې کابو په هر کور کې د جامو د داغونو د پاکولو لپاره کارول کیږي په 1 لیتر اوبو کې حل کړئ. یا دا چې د 99% اوبو سره 1% د وایټکس مایع یوځای کړئ او وی خوروئ. جوړه شوې مایع د کرونا وایروس یو مناسب وژونکي مایع ده او کولی شي چې د وایروس له منځه وړلو کې تاسې سره مرسته وکړي. دا مایع په یوه سپری لرونکي بوتل کې واچوئ او په هغو ځایونو چې د وایروس د ټولیدنې ځایونه دي وشیندئ، لکه د کورونو او وسایطو د دروازو دستګیر یا هغه ځای چې د دروازې د خلاصولو او بندولو لپاره لاس ورته غځول کیږي. د حمامونو تشنابونو، د اوبو نلکۍ او د تشنابونو تلونه، دهلیزونه، کټارې او د دروازو پردې، د بوټونو د ایستلو او پښو کولو ځایونه، د خځلو بلورونه او سطلونه، د انګړ او کوټو پاکولو جاروګانې او پاس، د خوړو او چای لوښي په یوه پلاستیکي تشت کې کیږدئ او جوړه شوې مایع پکې واچوئ او د 10 یا 15 دقیقو لپاره یې پکې پرېږدئ. بیا یې په اوبو کنګال او د لمر وړانګو ته یې کیږدئ چې وچ شي. ټول هغه شیان چې په ټولیز ډول کارول کیږي او یا زیات شمیر هغه خلک ترې کار اخلي، باید د دې مایع په مرسته ضد میکروبي شي. کولی شي چې په میزونو، څوکیو او کوچونو باندې هم وپاشئ. دا کار باید لږ تر لږه هره ورځ ترسره کړئ. احتیاط: د پاشلو پر مهال مو لاسونه، مخ، سترګې او د بدن د هر ځای ټپ چې وي ترې وساتئ او په هر ډول خوراکي او څښاک توکو یې مه پاشئ. د نن زرینې کرښې همدومره وي. تر نورو هغو د خدای په امان.